یوه کیسه او یوه کیسې راځي دواړې واورو په خوشحالۍ. د نن د کیسې نوم دی لټ ملخ او کارګر میږی. لټ یعنی معنا لیزی. ته نو ورتاشه چې وو یو ملخ او یو میږی وو. دوی دواړه سره شریکان وو. میږی به ټوله ورځ اخته و، کار به یې کاوه، خو ملخ به ټوله ورځ په بازیو او ساتیریو اخته و. یوه ورځ ملخ خپل شریک میږي ته وویل چې ته ولې دونه کار کوې؟ هر وخت دې وینم چې شیان دې را اخیستې وي او په غار کې یې ذخیره کوې. داسې ښه هوا ده، له هوا څخه خوند ولې نه اخلې؟ دونه ډېر کار مه کوه. میږي ورته وویل چې یاره ملخه، دا ښه هوا ډېره ژر تېرېږي، ژمی را روان دی. زه غواړم د ژمي لپاره د خوراک امادګي ونیسم. په ژمي کې بیا دانې او غله نه پیدا کېږي. که زما منې ته هم ذخیره ونیسه. ملخ وویل ژمی بیخي لیرې دی، تا ډېر وختي کار شروع کړی دی، زه خو اوس خپل ساعت تېروم. میږي چې دا واورېده ځینې روان سو. ملخ یې خپل ساتیري ته پرېښاوه. څو عمر بعد ژمی راغلی. واورې، بادونه، یخ او بارانونه سول. هر ځای خټې او اوبه ولاړې وې. دانې، غلې او نور د خوراک شیان نه پیدا کېدل. ملخ چې په ښه هوا کې کار نه و کړی او لټي یې کړې وه او لږ کار یې کړی و، نو یې دستي د خوراک ذخیره خلاصه سوه او حیران سو چې دا اوږد ژمی به څنګه بې خوراکه تېروي؟ د لوږې به مړ سي. یودم یې میږی شریک ور په یاد سو. دستي د هغه کور ته ورغلی او ورته ویې ویل چې میږی شریکه، زما ذخیره خلاصه سوه، زه به د ژمي تر پایه مړ سم. ته خو داسې وکړه یو څه خپله د خوراک ذخیره را سره نیمۍ که. میږي ورته وویل چې ملخه یاره، ځکه مې د خوراک ذخیره د سره نیمۍ کم، نو زه و اولادونه به مې د ژمي تر پایه د لوږې مړه سو. وبخښه، زه خپله ذخیره نسم د سره نیمۍ کولی، خو یو څه در کولی سم. او بیا یې ورته وویل دا که تا لټي نه وای کړې، اوس به دې دا حال نه وای. ملخ وویل بیا به هېڅکله لټي ونه کم. میږي یو څه خوراکي شیان ورکړل او ملخ خپل کور ته ولاړی. پر ملخ ژمی خورا په تکلیف او لوږه تېر سو. تر دې وروسته ملخ بیا په عمر لټي نه کول او خپل کار یې پر وخت کولی. اوس نو تاسو راته ووایاست چې تاسو له دې کیسې څخه څه شي زده کړل؟ ما خو دا ځینې زده کړه چې هر کار باید پر خپل وخت وسي او وخت پر ناحقه او بیکاره شیانو تیر نسي. اول باید خپل ضروري کارونه وکړو، بیا بازی او ساتیری وکړو. دا خو کیسه. اوس راځو کیسې ته. زما یو شی دی چې مات یې نه کې، پر کار به نه کې. یو وارې بیا درته وایم، زما یو شی دی چې مات یې نه کې، پر کار به نه کې. دا څه شی دی؟ آفرین، هګۍ ده چې مات یې نه کې، پر کار به نه کې. تر هغو چې هګۍ ماته نه کې، کار نسې ځینې اخیستلی، نو اول به یې ماتوې، بیا به کار ځینې اخلې. نو چې مات یې نه کړې، پر کار به نه کړې. کیسۍ ولاړه پورته، زه راغلم کور ته. تر بیا مو پر خدای سپارم، په مخه مو شه.